پښتون دماغ په دې باندې خلاص دي خو د عمل لپاره او د خبرې لپاره څوک نشته چې په دې اوچت شو په دې خبره پورې ودرېږي په دې خبره کار وکړي والله بالله چې دا ټوله دنیا یو ځای شوې ده او په هر حال کې د دې پښتون خلاف په هر کې فضله نشي مبتلا دي زه تاسو ته یقین درکوم تاسو ته وایم چې د سمندر نه واخلئ درته امه ګورئ تاسو وګورئ چې دې پښتون ته کومه ربانه شوه ووژل شو بې عزته شو بې تعلیمه شو بدنام شو خو د دې پښتون د تپوس دپاره تاسو به څوک نه وینئ چې اوچت شو تپوس وکړي د یو پاټا د ورکړ تپوس شته د یو ملک د اوسېدونکي تپوس شته د یو کلي د کلیوالو تپوس شته خو د پښتون دپاره به تاسو په ټوله دنیا کې څوک ونه ګورئ او د دې اولنۍ بنیاد دې په دې نښې دي چې زمونږ په زړه کې د پښتنو مینه ختمه کړې ده زمونږ ترمنځ د زړونو تړون ختم کړی دی مونږ په ناپې جنګلو کې په غیر محسوس انداز کې د یو بل دشمنان جوړ کړي یو څوک د دې ملک لپاره کار کوي څوک د هغه ملک لپاره کار کوي خو هېڅوک داسې پیدا نه شو چې د پښتون لپاره حق وکړي کله به وزیرستان ورانېږي پېښور والا پاره هم ناست دي کله به کویټه ورانېږي پردان والا پاره هم ناست دي کله به خوست ورانېږي پېښور به پاره هم ناست دي کله به پکتیا ورانېږي بالا به پاره هم ناست دي والله بالله کې وګورئ یاد وساتئ د دې قوم خلاف داسې سازشان دی چې موږ دا احساس نه راکوي خو لګیا دي زموږ چرله ختموي زموږ نسل ختموي او موږ په حیثیت پښتون یو متحد پر امن او ترقیافته قوم جوړول ته نه پرېږدي عزیزانو موږ د ووټ سیاست نه کوو ووټ نه غواړو چا ته دا نه وایي چې بله ووټ ورکړئ دا مه ورکوئ د یو ملک خلاف نه یو د یو قوم خلاف نه یو د دا ملکونه د ادارې د پاټیانې د اوس راغلل موږ د زرګونو کالو هسې پښتانه یو د زرګونو کالو تاریخ لرو موږ یو غیرتمند قوم یو یو عزتدار قوم یو یو فخریه قوم یو خو افسوس چې د دې هر څه د دې تپوس ونه نشته او د اغیارو او د اغیارو د دلالانو د هغې نه داسې نه زغمل کېږي نو کله به باچهي ورانوي